تا خوشحال المنزل نشو بختور اخترا ستا خوشحال المنزل نشو السلام علیکم. اختر مبارک شه. جوړې بخیرې، طبیعت ښه دی، ژوند ښه دی، ښه جوړې؟ الحمدلله. دا عید خوش په ورځ کې هم راوتلی والله خو داسې وي چې ونرځي نه کېږي نه کېږي، سخته به که نه؟ یوه پوښتنه درنه کومه، مثلا د تو سره بټوه درسره وه، بټوه درنه ورکه شوله، یو بل مسلمان پیدا کړه د تیارو ورځې دی تو بټوه ده، یعنې دی تو بټوه شوله نه دا وکړه ته په دا کې 100,000 افغانۍ کېدي، په دا 100,000 افغانۍ کې به ته څومره روپۍ هغې نفر ته وکړې، هغه نفر چې خپله مسلماني نه ده خرابه کړې روغله دی تو ته امانت سپارلی دی، څومره به خشول شي او څو روپۍ بیرته کې ویر کړي؟ 15 بچه کې 15 باید سړی کې ویر کړي. ته یې نه روغله څومره روپۍ کې ویر کوې؟ روپۍ کېدي لیسټ چاته ویر کومه بس چاته یې ورکوې ته 15,000 ووایې که 15,000 نه دا نه وبسه 15,000 وبسه دا 15,000 افغانۍ دا یې تو یې خلاص و ما که دا یې تو شوې ما که ما دګو نه دا یې تو شو باید مونږ چې څوک ښه وکړي په مقابل کې باید ښه اوسه صحیح شوله ځکه زما شان رامون ته خصول کامیاب ساسا خدای دې کامیاب لره ګوره دې د خدای کامیاب لره خشول شي اوسه خاصه کامیاب شو بختور اخترا ورزا په هغو خلکو چې خوشحال وي درته ورزا په هغو خلکو چې السلام علیکم. وعلیکم ورحمت الله. جوړې بخیرې، طبیعت دې ښه دی، ژوند ښه دی، تا دې مبارک لمانځونه ورجې دې قبول شه. اختر شپې ورځې دي، خلک میلې کوي او بنډارونه کوي، ته څنګه راوتلی بازار ته؟ نه ما خو غریبۍ ته راوتلی، ته شی ناسته چې ویې خورئ چې ورجانه کرایه ژوند نه تېروئ ښه ما څو مجبوره خلک یې ورجانه پاس ولایتونه راغلي چا خلک پیسې لري مخ یې نه لري نه ګاډۍ ده ورجانه ځغلوئ. یوه پوښتنه وکړمه ولې نه دواړو سترګو تا سره بټوه در سره ده؟ بټوه کې مثلا 100,000 افغانۍ دي، ورکه شوې بېدرکه شولې، یو بل مسلمان پیدا کړې وویل چې دا ارامې دي نه یې غواړم بېرته خپل مالک ته سپارمه، دغه 100,000 افغانۍ دي تا دي ما نه دي، ما پیدا کړې درته راوړم بېرته ما څو روپۍ راکوې؟ تا ته ما خپله روزانه کې څومره روزانه؟ څومره روزانه؟ 500 بازار یې روزانه 2,000 څونه؟ یوه خبره وکړه 500 زر 2,000 څومره روپۍ راکوې؟ 2,000 ما ته راکوې نه 2,000 روپۍ باید اخلاص وکړو یو بل سره. کله چې د مسلمان یو شی ورک شي ورکه ډېر بد درد لري او چې بیا څوک درته راوړي او ته ویسپاري سړی خوشحالېږي که نه؟ چې موږ چې مسلمانان یو باید یو بل باندې رحم وکړو. بس والا دې په خپل وطن امن راولي، څوک دې خپل وطن دشمنیان یې څوک هغه خدای دې تباه برباد خدای پاک دې نور سره خراب امین. یوه خندا خو موږ لیدونکو ته وسه بختور اخترا ستا خوشحال المنزل نشو بختور اخترا دستا پورز مترایا کاکا سړی مه شئ، جوړې تکړه یې، طبیعت ښه ده، ژوند ښه ده، ښه خورئ، ښه جوړې. دا چې شی خورې کاکا یوه پوښتنه وکړمه څنګه د اختر په خیر تېرېږي؟ کاکا که د تا نه پیسې ورکړي 100,000 افغانۍ درنه بېدرکه شولې، یو بل مسلمان پیدا شي درته رایې وړي په هغې کې به څو روپۍ ورکوې؟ بیرته پیسې نه ورکوې هغې ته؟ هغې ته څو روپۍ ورکوې؟ څومره پیسې ورکوې؟ مثلا دغه بټوه درنه بېدرکه ده، دغه ده په دې کې 100,000 افغانۍ دي، 100,000 څو روپۍ ورکوې هغه نفر ته؟ 15,000 هغه ته ورکوې، 15,000 افغانۍ هغې ته ورکوې، 100,000 افغانۍ دي تا نه بېدرکه شي یو مسلمان راځي تا ته 100,000 افغانۍ راوړي هغې ته 15,000 افغانۍ پکې ورکوې. ماشاءالله څومره اخلاص لري. 1 2 3
څلور درې پنځه درې پنځه افغانۍ صحیح شو که دعا یې کوه خدای منه دوزان مخلوق وي دوزان مبارک خلاص لما کول څنګه کله چې زمان خدای مهربان دی زمان هغه اول لګلې ده نو زما ته پاتې ده خدای مهربان دی کاکا اوس ته څه وکړه یوه خندا خو وکړئ موږ لیدونکو ته یوه خندا خو وکړه خوشحاله شوې ستا خوشحالي لمنزلی نشو بختور اختره ای صاحب سلام ماشي تیر شو اختر مبارک شي المنزل درجه کابل ساجونه غزونه کې صوب شي د اختر درې مورز بیا مر وتلای مزدوري کې ویلې والله خو نفسه بي وزلیدو کنه مجبوریت د بچی دی غوړي یو پښتنه به وکم اجازه ده تو سره بټوره سره ده بټو کې شل زر افغانۍ دي بيدرا کښ ودنه خفا شوي یو بل مسلمان ورسي ایتو بټو پیدا کوي امره ترودي مال د تسپري چې ته وایي مثلا نه غوډي ته بټو د شل زر افغانۍ کې به ته یې نفت 100 روپۍ ورکې او پاس چې زړه ته وته وای کی یار چې د سړي زوی ولکه په زرم دی لوته 100 روپۍ ورکې تقریبا زرم ولکه لوته 100 روپۍ ورکې یو دقیق جواب راکا 0 ورکې کا 2000 ورکې هاته که زر یو 2000 ما څومره ما خو دا بټو ته راوړه زر په ما ضرورت استله کې څه کوي 0 روپۍ په شل زره کې 0 روپۍ ورکې نه 0 روپۍ صحیح شو خوشحاله شي مسلمان دې ته وخندا وکړه ستا خوشحالي لمنزلی نشو بختور اختره ستا خوشحالي لمنزلی نشو بختور څه ول نه دي جوړې تکړای سپیت خلای مشمن خلای پر مولد جوړې ته مبارک شال منځ درجه د کابل شه سره خلک ګرځي پارکو کې شکرې وې ته غړې دا ویلې دا غریبات دی ورته سره کې کوي هیڅ خشپیر جره وتلای ني ایوا کنه وکما مثلا تو سره بټوله سره دو بټوه کې شل زر افغانۍ دي دا ته نو ورکه شولې ورکه شی بل مسلمان دی پیسې بټو پیدا کوي امانت تروډي ته به څومره خښول شي په دا وخت کې او هغې نفته به 100 روپۍ کې ورکې 6000 روپۍ کې 6000 روپۍ کې دي تو نه ورکې شوي وي بس مطلب داسې وخت چې یا به 15000 کې ورکړم څومره مو واس وي یا به 15000 ورکړم یا به 2000 یو ځو بیا چلو دای 15000 زړه نه 100 روپۍ جاره زړه خلاص ورکې 15000 ورکوم 15000 روپۍ ورکوي یو دوه درې څلور درې پنځه درې پنځه زره افغانۍ چې اختر ورځ مختلف پس هم حشول کو اختر ورځ وتلی خپل بچونه پورا حلول رزق کټي نه په دا خاطر نه زون د شی خو اختر د پورا بل شي پر شی خو اختر خدای تر شوی درې مورز بس شی په خو زون پرې په یو خندوخه موږ د دونکو د پورا اوس وکا مخه مخ لیدون کې دی مونږ پزړونو یو اجي زخمي پر هار السلام علیکم حاج صاحب تیر شو اختر مبارک شه المنزل درجه د کابل شه اجونه غزونه کې صوب شي خپې خجوړي شکر خیر جوړې روزه کاتره الحمدلله رضا رضا شي دا شان شیرو د شاده صاحب دا سرګردان شو ته ولم دکاندار دی لغی خاص سرګردان شو ته دکاندار دی غی خلک اختر د خوشحالي کوي چې اکر ورزینه ته څنګه دا والله خو دا سدا چې موږ ته د خپل نه پقه روح ساتي د خپل نه پقه پیدا کوند اختر بشک ارو اختر چې خپل بچان دي پر حلال رزق پیدا بالکل بشک اې چې یو پښتنه وکم اجازه ده پسترګو وکړه تاسو یو بټو در سره وا ها بټو کې 6000 افغانۍ وي ها بيدرا کا شو درنه لاړه یو بل مسلمانې پیدا کوي هو
هغه وایي چې والا خو ارامې دي خوند نه کوي بېرته باید خپل مالک ته وسپارم درته راوړله مثلا بټوې درته ویل چې دغه بټو ده حاجي صاحب بټو دې بېدره کشوي د بټو دې واخله دا کړه دا واخله دا واخله دا کړه دا بټو دې درته ته به څومره خوشحاله شي او په مقابل کې به هغه نه پرته څو روپۍ ورکړي په دې دادې نو چې هغه نو د پیسو اندازه یې که نه 100,000 افغانۍ دي مثلا به کېږي 100,000 افغانۍ دي څو روپۍ کې ورکوي درته به شیرینۍ کې 2,000 روپۍ زه ورکوم 100,000 افغانۍ دي 2,000 ورکوي ها کاکا دغه دي 2,000 افغانۍ صحیح شوي کاکا دا چې موږ تاسې مسلمانان یو یو بل باندې رحم کوو تا هغې باندې اخلاص وکړلو دغه د الله پاک ته هم 2,000 افغانۍ درکړلې موږ تاسې باید یو بل باندې اخلاص کوو او ځکه چې دا ورکړ دا ډېره سخت هغه لري که نه زور لري که نه ډېر زور لري قدرمن لیدونکو د دغې ویډیو نه د موږ اصل مقصد دغه و چې دا موږ تاسې مسلمانان یو یا مسلمان باید د بل مسلمان حق ونه خوري تر څو هغه څه چې تا پیدا کړي دي هغه خپل مالک ته یې وسپاري ځکه چې کله به تاسو نه هم یو شی ورک شوی وي چې کله شاید درنه ورک شي بیا ډېر زور غواړي او که څوک یې درته وسپاري یا حتما سړی خوشحالیږي د بل مقصد موږ دغه و چې زموږ دغسې سپین ږیري کاکاګان چې د اختر شپو ورځو کې راوتلي خپل بچیان دپاره حلال نفقه پیدا کوي د دوی سره هم یو څه کومک شوی وي د دوی سره یو څه شوي وي نو موږ د دغه ویډیو مقصد هم دغه و تر بلې خپرونې چې بیا ستاسې په درنه خدمت کې حاضرېږو تر هغې درنه اجازه غواړو د خدای په امان کاکا جانه یوه خندا خو دې موږ لیدونکو ته اوس وکړه یوه خندا خوشحاله خو شوي زه دې سره بوځم کاکا مونږ په زړونو یو زخمي پر هر اختره